هرات ولایت ته د ایران قاچاق کیدونکو شترمرغانو د کورنیو شترمرغانو بازار له منځه وړی. دغه ولایت کې د شترمرغانو فارم لرونکي چې شمیر یې اوس یوازې 2 ته محدود شوی وایي چې هرات ولایت ته له ایران څخه شترمرغان قاچاق کیږي چې له امله یې د کورنیو شترمرغانو غوښو او هګیو بازار د پام وړ پیکه شوی دی. اول مثلا فروشات ما خیلی زیاد بود، بیشتر از چیزی که ما کشتار میکردیم فروشات داشتیم در قسمت گوشت، ولی خب به مرور زمان با توجه به که اقتصاد مردم ضعیف شده یک مقدار مردم علاقمندی کمتری بود برای گوشت، یعنی کسانی که مثلا قبلا در هفته چند کیلو می‌خریدن حالا ممکن در ماه اوقات خرید بکنن. توانایی مردم پایین اومده، ولی خب یک مشتری خاص ما داشتیم که اینا همیشه ما تلفن می‌کردم و گوشت به هر جا که مثلا بود عرضه می‌کردیم، بدون مشکل نداشت. بحث تخم شترمرغ همشون بیشتر فروشات خیلی کمه، یعنی مثلا زیاد تولید زیاد هم نیه. اون اندازه که ما تولید داریم معمولا خب خیلی بیشتر از تقاضا هست، ما بازار رو نمیتونیم تامین کرده. تخم هم دونه 300 افغانیه. سلطانی وایي د ساړه بازار بل لوی لامل یې د خلکو کمزوری اقتصاد دی چې له امله یې د هرات ولایت په کچه د شترمرغانو 15 فارمونو له ډلې یوازې 2 فارمونه فعالیت کوي. هغه وایي د شترمرغ غوښې او هګۍ بیې لوړې دي او د خلکو ورته واس نه رسیږي. هرچند مردم متاسفانه که باز دلالا جوجه های خیلی ضعیف و بی‌کیفیت از ایران وارد میکنن، ولی اونا در آب و هوای افغانستان چون جوجه ضعیف میارن موندگار نیان، رشد خوب ندارن. جوجه تولید افغانستان واقعا در افغانستان رشد خوب دارن، جوجه تبدیل به مرغای خوب میشن. نمیشه ما بگیم میشه خوب. د هرات ولایت کرنې او مالدارۍ ریاست وایي د شترمرغانو فارمونو ملاتړ لپاره له همکارو مؤسسو سره خبرې کړي او تمه ده چې مثبته پایله ورکړي. قبلا در هرات 5 فرم شترمرغ داشتیم که اونا فعالیت داشته، به دلیل نداشت مارکت کاهش یافته که فعلا و عملا 2 فرم شترمرغ در هرات کار میکنه و برای حمایت و رشد شترمرغ فرم شترمرغ فرمداران را معرفی کردیم به مؤسسات همکار که با ایشان همکاری نماید. شترمرغ چې د نړۍ تر ټولو چټک او ستر مرغه دی، غوښه یې د نړۍ تر ټولو با ارزښته غوښه یادیږي چې د لږې وازدې له امله یې بیه هم ډیره لوړه ده. د شترمرغ غوښه A, C, B1 او B2 ویټامینونه لري او تر ډیره هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د چاغوالي، عضلاتو ستړیا او هډوکو دردونو ناروغۍ ولري.